حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه مبارک خپل یو شاګرد ته کیسه کوله چې کله مسلمانانو ته غنیمتونه میلاو شو، فتوحات شو او غلامان امرال وینځ امرال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار نو ما فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته مشوره ورکړه چې د ګوره د کور په کار باندې ستا لاسونه ستړي شي، میچنه اوړی په هغې باندې ستا د لاس پولی شي، اوبه م خپله راوړې او د کور چې څومره کار یې هغه ټول په خپله کې او سره د هغې هغه خپل عبادات سرته رسول او د خپلو بچو او د خاوند دغه خدمت د دومره ډېرې ذمهوارۍ په یوازې سر ته کې اوس بهترینه موقع ده. پیغمبر علیه السلام مبارک ته غلامان هم راغلی دي، وینځ هم راغلی دي، نو ته ورشه د خپل پلار مبارک نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه درخواست وکړه یو وینځه ترې وغواړه چې د خدمت دپاره تا ته درکړي. حضرت علی سے فرمائی چې ما دا مشوره ورکړه خاتون جنت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ته، هغه مبارکه لاړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته. هلته یې وکته ګڼ کسانو د داسې خاموش لږه غونتې کېناسته او بیا واپس شو او خپل کور ته بیا همدغه شانتې راله، هغه خپل سوال او خپل خبرې ښکاره نه کړه. بله ورځ د دواړو جهانو سردار مبارک رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم هغوی دوی کره په خپله تشریف راوړو، د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها کره تشریف راوړو او تپوس یې کوي چې پرون ته راغلی وې او خبره دې ونه کوم داسې واپس شوې. هغې ورته بیا هغه خپله خبره د حیا د وجې نه نشوه کولی. حضرت علي صاحب بیا وویل چې ای د الله تعالی رسوله صلی الله علیه وسلم دا په دې غرض باندې درغلی وه چې یو وینځه ورته ورکړئ تاسو د کور دا کار په دې باندې ډېر ګران او په یوازې دا ټول کار پوره کول دې دپاره ډېر مشکل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمیل چې د احد شهیدان چې کوم وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، مونږ په دغه مالونو کې هغوی ته ترجیح ورکړه چې د کوم کور نه سړی شهید شوی دی د هغه یتیمانو د هغه کونډو خیال مو پکې وساتلو، دغه غلامان او وینځې دا مو په هغوی باندې تقسیم کړو. او فاطمې رضی الله عنها ته داسې کوه چې کله وده کېږي نو سبحان الله 33 پېرې، الحمدلله 33 پېرې، الله اکبر 34 پېرې، دا همیشه دپاره وایه، دا تا ته دغه وینځو نه ډېره غوره او بهتره خبره ده. نو دغه کلمات د تصوف او د طریقت خاوندان مشایخ هغوی خپلو سالکینو ته هم د دې درس و تعلیم ورکوي چې تاسو مونځ پسې سبحان الله 33، الحمدلله همدغه شان د الله اکبر 34 پېرې او بیا یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا تاسو وایئ.